بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو خوشحاله آباد اوسئ. دوستانو، نن سبق چې دی فیوچر انډیفینټ ټینس یا فیوچر سمپل ټینس. فیوچر وایي راتلونکي ته، انډیفینټ یا سمپل دا وایي ساده ته ټینس زمانه، یعنی راتلونکي ساده زمانه. دوستانو، دا راتلونکي ساده زمانه یعنی هغه کار ته ویل کیږي چې موږ په هغه کې یو کار کوو، حقیقي یې کوو، یعنی رښتیا وي، دا خبره کې درواغ نه وي. زه راتلونکی کال استاد کېږم. ولې زه اوس سبقان وایم؟ دا زما سبق چې زه راتلونکی کال کې به زه استاد کېږم. زه بازار ته ځم څه وخت؟ سبا. زه کابل ته ځم څه وخت؟ راتلونکی میاشت، راتلونکی هفته. دا د راتلونکي سره چې کم تړاو لري هغه حقیقي کار وي، رښتیا کار وي، هغه په کم ټینس کې موږ وایي فیوچر انډیفینټ ټینس. د دې فیوچر انډیفینټ ټینس ورب چې دی ما تاسو ته ښوولی و چې هغه اول فارم ورب دی. اول فارم د دوو د پریزنټ انډیفینټ ټینس، فیوچر انډیفینټ ټینس، د دې دوو زمانو، د دې دوو ټینسو ورب چې دی هغه اول فارم ورب دی. ګوره کانټینیوس ټینسونه چې دي شپږ ټینسونه کانټینیوس دي. د کانټینیوس ټینسو ورب کم وربلو؟ څلرم فارم، یعنی آینجي چې خوړل. نو دلته اوس شپږ هغه سوله چې آینجي والا سوه، څلرم فارم سو. دوه دا سول چې یو پریزنټ انډیفینټ سو، یو فیوچر انډیفینټ ټینس سو. د دې دوه دا بیا کوم ورب دی؟ د دې دوه دا اول فارم ورب، یعنی فرست فارم. فرست فارم ورب و دې فیوچر انډیفینټ ټینس ته او پریزنټ انډیفینټ ټینس ته ورکول کیږي. دوستانو، د دې لپاره یو ټوبی دی، ټوبی ورب، اگزلری ورب، هیلپینګ ورب. دا ګرده یو شی ته ویل کیږي. د دې لپاره چې دی هیلپینګ ورب ویل دی. ویل استعمالیږي په ایکشن کې. ایکشن یعنی عمل، کار. د ما تاسو ته ښوول دي، زما د وینا ضرورت اوس نشته، ځکه چې موږ په تیرو کې دا سبقان دا قاعدې مکملې ویلي دي چې ایکشن څه ته ویل کیږي، سچویشن یا سټیټ څه ته ویل کیږي. دا شیان موږ ښوولي دي، د دې د ښوولو ضرورت نشته. نو د ایکشن دپاره ویل استعمالیږي او د سچویشن یا سټیټ دپاره که ستاسو په یاد وي په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې موږ د سټیټ یا سچویشن دپاره ټوبی د کانټینیوس ټینس سره واخلئ. پریزنټ کانټینیوس ټینس سره موږ ټوبی چې هغه ام از آر ولو، دا درې موږ راواسته په سچویشن یا سټیټ کې مې استعمال کړه د چا؟ د پریزنټ انډیفینټ ټینس. نو دلته چې اوس فیوچر انډیفینټ ټینس دی، دا موږ بیا د کانټینیوس ټینس څخه ټوبی را اخو، دلته یې په فیوچر انډیفینټ ټینس کې د سچویشن یا سټیټ دپاره استعمالوو. دلته د فیوچر انډیفینټ ټینس ټوبی چې دی د ایکشن دپاره چې استعمالیږي هغه ویل دی، او د سچویشن یا سټیټ دپاره چې موږ استعمالوو هغه د کانټینیوس ټینس ټوبی را اخو دلته، ځکه چې د هر کانټینیوس ټینس او سمپل ټینس دا یو د بل مقابل دي سره. لکه اوس پریزنټ کانټینیوس ټینس وو، مقابل چی سو؟ انډیفینټ ټینس سو. پریزنټ انډیفینټ ټینس دا مقابل سو. دلته اوس فیوچر کانټینیوس ټینس سو، اوس مقابل دلته چی راځي؟ فیوچر انډیفینټ ټینس یې مقابل سو. نو د خپل مقابل ټینس ټوبی به راخي، دلته به په چش کې استعمالي، په سمپل ټینس، په سټیټ یا په سچویشن کې استعمالیږي. په دې باندې سم سر خلاص کی. اوس مثالو ته ګوره. زه صرف تاسو ته فارمولا در کوم. په فارمولا باندې ستاسو بالکل سر خلاصیږي. که ستاسو سر نه بخلاصېدی تیر سبقان مې نه دي زده. د مثبتې جملې دپاره سابجیکټ ټوبی د دې ټینس چې دی هغه ویل و. ویل د ایکشن دپاره ویل. ټوبی یعنی ویل. ورب اول فارم. آبجیکټ دا د مثبتې جملې دپاره سو. اوس د هغه جمله چې بیرته بیا ته منفي جوړه، بیرته هغه طریقه ده چې سابجیکټ ټوبی د ټوبی سبا ناټ ولګوه. هغه زړه طریقه. فارمولې ما دا دي تاسو ته درکړي دي، فارموله ته وګورئ، نور ستاسو په خپله سر خلاصیږي. مثال مې هم د هرې فارمولې سره دا دی لیکلی دی چې هره فارموله ده چې د منفي جملې ده، د مثبتې جملې ده، د سوالیې ده، د منفي سوالیې ده، د هرې جملې دپاره، د هرې فارمولې دپاره ما جملې درکړي دي. بس په دې سر خلاص کې په فارموله که ستاسو سر خلاص بالکل ستاسو په جمله سر خلاص. تاسو بیا کولی شئ چې په فیوچر انډیفینټ ټینس کې تاسو په خپله جملې جوړ کړئ. دا یو. او بل د فیوچر انډیفینټ ټینس دپاره موږ یو څو الفاظ استعمالوو. دغه الفاظ د ځان سره یاد ساتئ. لکه ټومارو یعنی سبا. ټومارو معنا سبا. دا یو. اوس موږ پښتو کې وایو چې دا کار سبا کوم. سبا زه بازار ته ځم. اوس په دې کې به کوم لفظ استعمالوي؟ ټومارو. زه به څنګه وایم؟
I will go to market tomorrow. I will go to market tomorrow. یعنی زه څه چم کوم؟ سبا به، دا ویل په معنا د به دی، سبا به زه بازار ته ځم، سبا به زه بازار ته ځم. یا سبا نه بل سبا به زه بازار ته ځم. دا به څنګه وایو؟ I will go to market the day after tomorrow. یعنی څنګه؟ زه به سبا نه بل سبا بازار ته ځم. موږ په پښتو کې وایي سبا نه بل سبا. دوی څه وایي؟ the day after tomorrow. the day after tomorrow. سبا نه بل سبا. مثال مې درکړی دی. مثال ته وګورم، په مثال مې په خپله سر خلاصیږي. یو مې tomorrow لفظ درکړي، دا یاد ساتئ. بل لفظ next راځي. next وایي و مخته هم ویل کېږي. next په معنا د راتلونکي هم ویل کېږي. دلته چې ته د الفاظو سره یاد کې بیا په معنا د راتلونکي کېږي. څنګه اوس موږ څنګه وایي؟ next day راتلونکې ورځ، next day راتلونکې ورځ، next week راتلونکې هفته، next month راتلونکې میاشت، next year راتلونکې کال. ګوره دا په یاد ساتئ. next سره چې دغه الفاظ استعمال کړه چې ورځ، هفته، میاشت، کال، دا په معنا د راتلونکي کېږي. next په معنا د راتلونکي سو. بل ځای به داسې راځي next معنا ورکوي مخ ته، مخ. نو دلته چې موږ وایو next day راتلونکې ورځ یا راتلونکې ورځې، ورځې به موږ څنګه وایو؟ next days. خالي هغه د day سره اس ور زیات کړه، دا د جمع دپاره سو. next days راتلونکې ورځې، next weeks راتلونکې هفتې، next months راتلونکې میاشتې، next years راتلونکې کلونه. ګوره دغه الفاظ تاسو د ځان سره ولیکئ. نن مې څو الفاظ درکړه؟ day، week، month، year. دا به زده کړئ. day ورځې ته وایي، week هفتې ته وایي، month میاشتې ته وایي، years کال ته وایي. year لفظ ته وګوره، year کال ته وایي. که د اس پسې زیات کړئ بیا کلونه، ورځې، هفتې، میاشتې، دا به د next سره د الفاظ استعمالوي. ګوره اوس د اکشن دپاره زه دا استعمالوم. یوه جمله ته ګوره، داسې وایه I will go to Kabul next day راتلونکې ورځ. زه به کابل ته ولاړ سم راتلونکې ورځ. بیرته دغه جمله ده. ګوره I will go to Kabul next week. یعنی زه به کابل ته راتلونکې هفته ولاړ سم. په دې باندې سر خلاص کړي. دا چې اکشن سو. سچویشن دپاره به څنګه استعمالو؟ دغه الفاظ ګوره دا next موږ د سچویشن دپاره هم استعمالوی سو. ګوره د سچویشن دپاره به څنګه استعمالو؟ د سچویشن دپاره به دا استعمالو. ګوره I will be، ما تاسو ته ویل د continuous tense to be به راواخې، په اکشن کې نه استعمالیږي، په سچویشن کې استعمالیږي. I will be a doctor next year. زه به راتلونکی کال ډاکټر سم یا به ډاکټر یم. ګوره په راتلونکی کال کې به زه ډاکټر یم. اوس موږ سبقان وایو په راتلونکی کال کې به زه استاد یم. څنګه؟ I will be a teacher next year. زه به په راتلونکي کال کې استاد یم. ولې؟ خو زه دا سبق وایم په راتلونکي کې به زه څه یم؟ استاد به یم. دغه الفاظ په یاد لرئ. ګوره دا دوه ور به چې ویل دی، ویل بی دی. که دې د ویل بی سره ورب راوستی، د ویل بی سره که دې ورب راوستی، دا آی ان جي در څخه خوري، دا کانټینوس ټینس سلو. که دې د ویل سره سچویشن راوستی، دا ورب غواړي، ځکه دا چیز دی دا انډیفینټ ټینس اکشن استعمالوي. دا ویل او ویل بی په دې کې پام کوئ. که دې د ویل بی سره ورب راوستی، دا به کانټینوس ټینس جوړیږي. کوم کانټینوس؟ فیوچر کانټینوس ټینس به جوړیږي. په دا دوه خبرو سر خلاص کړئ، انشاءالله مشکل نه درته راځي. ټولې مکملې فارمولې ما دا دې درته لیکلي دي. هم مې د اکشن دا درته لیکلي وي، ټولې به تاسې کتلي وي. هم مې د سچویشن دا درته لیکلي، ټولې به تاسې کتلي وي. او دغه الفاظ next day، next week، next month، next year، دا په یاد لري. او بل next one day، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا لس الفاظ، دا لس الفاظ د حساب دپاره دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا لس الفاظ په یاد لري. په راتلونکي بیا لږ نور ورزیاتوو. خپله مې اسانه سر په خلاصېږي، انشاءالله هېڅ مشکل به نه درته. او بل به یو دا وپېژنئ چې ډی ورځې ته وایي، ویک هفتې ته وایي، منت میاشتې ته وایي، ير کال ته وایي. دغه په یاد لري. او ټمارو سبا، او سبا نه بل سبا ته بیا د ډی افټر ټمارو، د ډی افټر
tomorrow. سبا نه بل سبا. موږ په پښتو کې څنګه وایي سبا نه بل سبا. په انګلیش کې څنګه ویل کېږي the day after tomorrow. the day after tomorrow. سبا نه بل سبا. ان شاء الله په دې سبق به سر خلاصوي. مشکل نه دی کې راغلی، بالکل مشکل نه دی کې راغلی. صرف تاسې فارمولو ته ګورئ، جمله پر فارموله باندې برابره جوړه کړئ او هغه ځای په یاد ساتئ چې د فیوچر انډیفینټ ټینس دپاره کم ورب استعمالېدی، یو دا په یاد لرئ، او د فیوچر انډیفینټ ټینس دپاره د ایکشن کم ټو بی استعمالیږي یا اګزلري یا هیلپینګ ورب. د دې دپاره ویل استعمالیږي. ویل په ایکشن کې کار کوي، په سچویشن کې کار نه کوي. او د سچویشن دپاره موږ د کانټینیوز ټینس یعنی د فیوچر کانټینیوز ټینس ټو بی راخو په دې کې استعمالو. هغه چی دی ویل بی چې موږ راخو دلته په سټیټ یا په سچویشن کې استعمالو. مکمل دا ترتیب ما تاسو ته پر بورډ لیکلی وو په فارمولو باندې. تاسو به انشاءالله سر په خلاصوئ. خوشحاله آباد اوسئ. کوشش پر تیرو سبقانو کوئ. وار موږ دا خبره کوو که چیرې په دې سبقانو ستاسې سر نه خلاصېږي، تیر سبقانو یادوئ، تیر سبقانو باندې کوشش وکړئ هغه زده کړئ. خوشحال آباد اوسئ. راتلونکي سبقې کې به انشاءالله موږ ډېر پرمختګ کړی. دغه حالات کې به چې څونه یو دغونه به نور پرمختګ کوو. خوشحال او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.